سلامونه هیوادوالو، امید لرم چې تاسو به راسره روغ او جوړ اوسئ. هیوادوالو، نن در سره یو ډېر ستر حقیقت شریکوم چې تاسو به ترې نه وئ خبر. که څه هم ډېری مشران به له دې حقیقت نه خبر وي او ډېری به نه خبر، خو زه غواړم تاسې ټول له دې حقیقت څخه خبر شئ. آیا ډاکټر نجیب چا ووژه؟ ډاکټر نجیب په کابل کې چا په دار وځړاوه؟ او ډاکټر نجیب پسې څوک راغلي وو؟ نو د ډاکټر نجیب له ورور څخه یې واورئ او ویډیو تر پایه وګورئ. او که ویډیو مو خوښه شوه نو زموږ ماین ټي وي چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. مننه. ما سره 2 منټه پاتې شو. یو تپوس چې لیدونکو په ذهن کې به تاسو د طالبانو ذکر وکړو، د پاکستاني کرنیلانو ذکر مو وکړو. د ډاکټر نجیب الله د ملګرو ملتونو د کمپاوند راوښکل، د هغه مړه کول، دې ته څنګه ګورئ؟ دا چا کړي وو؟ څه شوي وو؟ په دې باندې مختلف خلک مختلف رایې ورکوي. زما او ستاسو په لومړي ځل خبره کېږي او دا اورېدونکو لیدونکي په لومړي ځل تاسو دغه خبرې ته غوږ نیسي. په 2 منټه کې خبره ختمه کړئ، پروګرام ختمېدونکی دی. په 2 منټو کې به یې درته ختمه کړم. ما یو کتاب لوستلی په دې اخر وختو کې په نامه دی وروستی ولسمشر. په دې وروستي ولسمشر کې وایي چې په هغه شپه چې طالبان کابل ته رادننه کېدل، مخکې د دې نه چې طالبان کابل ته رادننه سي، پاکستاني جنرالان د هوایي میدان د لارې نه افغانستان ته رارسېدلي وو، کابل کې راښکته سوي وو او خپل نفر یې واستول او ډاکټر نجیب یې د ملل متحد نه راوایسته او ارګ ته یې بوتو. او په دغه 3 جنرالانو کې نصیر الله بابر، حمید ګل او اسلم بیگ یادېږي په دې کتاب کې چې هغوی دې راغلي وو او د ډاکټر نجیب نه یې پوښتنه کوله چې موږ سره ډیورن لاین امضا کړه او هغه چون نه ده امضا کړې. او دویمه خبره د یونان باختر هغه طلاوې چې کومې کشف شوې وې او په افغانستان کې ډاکټر نجیب هغه په د افغانستان بانک په زیرخانو کې پټې کړې وې، هغه یې غوښتلې چې موږ ته ادرس راکړه چیرې دي، او هغه ویلي چې زه د دې نه خبر نه یم. په دغه 2 مسلو په خاطر دی په هغه شپه په شهادت رسولی. او مرمي چا ویلې ده؟ په مرمۍ په سر چې چا ویلې ده؟ هغه حمید ګل، جنرال حمید ګل دا کار کړی. محترم صدیق الله راهي صاحب، د افغانستان تاریخ د مشکلاتو، ستونزو، جنګونو، بدو خبرونو ډېر زیات ډک دی او دا پکې تر ټولو بدترینه واقعه د نړیوال مطبوعاتو وایي. په دې موضوع بیا هم خبرې کوو. زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو ما ته په دې پروګرام کې وخت راکړو او د افغان سیاستدان او پوهان په توګه مو د خپل رایې اظهار کوو. ډېره شکریا ستاسو. ډېره مننه تاسو نه هم چنانه.